رب کریم فرمائی پدی چې او خیتا تماه عذاب نعیدو چې وعده کو د مشرکین سره الله قادر یو مون قادر یو خپل تقدیر خلاف نه کوو. نو دا ورته اشاره دی ته چې په امت د عذاب را روان دي خو ته دا دعا کوا ادفع بالتي دفك فكلمه وهي احسن چې احسن رسي لرا چې کلمه لا اله الا الله دا کلمه شرک دفقا یا چا بد خبره کولا تور تخکوا نحن علم بما يصفون من الكذب وقل ورتو ربي اعوذ بك وعيداسي اے رب زمین پناہ غوالم پتا سر من همزات الشیطان بلغزشات الشیطان واعوذ بك ربي ان يحضروني او پناہ سمپتا رب زمان دین چ حاضر شیطان مالرا ومانزکی یا عند القراءت یا عند الموت حتی اذا جاء احدهم الموت احمدی انداز پوریں تب دعا کے تو دیب عذاب راضی اذا جاء احدهم چراش یوکس دلی تمرگا ملک الموت تراش قال رب ارجعون وای رب لما واپس کی مونگا دنیا تا ما دنیا تا واپس خائج عمل صالحا نیک عملنا کم فیما پاغل ایمان کے طرف تو چما پرشے پا دنیا کے ما عبارت دا ایمان نہ رہے آگا ایمان چو دنیا کی میں پرشے پائی کی نیک عملنا کم کلا رب کریم وی حق دا خبر چلا یرد الى الدنیا لی دنیا تا نشرت کرو انہا دا رجعت خبر یو کلمہ دا ہوا قائلوها چلے تشوئن کے داغید اسی وائی بل خدا تو قیدی بیانا اول فرض کی قیدی ندا بیا صادق ندے کاذب دے ومن ورائه مقوا خدا میں مخر دیتا برزخون و برزخ دے چه قبر دے الى یوم باتون ترز دبعث پوچے نا قبر نکر تکولش نو برزخ جو جہتین تاوئی چه دو جہات اولدی جو جہتین یو دروازی دنیا طرف الاخرت فیدانو فی قطع سوری کل چه پکلیش پس پیلئی که نقر بعث ثانی نقا فلا انصاب نبی نصب بینهم پمنزلی که یوم ایدن پتق ورزبان ولا يتساءلون او پختنا بنکی سرخ پلو کی احد احدنا در آیت ترجمہ نبی علیہ السلام کئی آوائی لا انصاب یوم ایدن الا نصبی و سحری فدغ ورز نصب نشتا فزما نصب اس خرگنی دل تمشتا انتکار کئی لدینا پر استثناء سرا نصب دا اوی مستثناء دے او بعض علماء وی چې نسب د مومنین هم ته مستثنا ده ځکه هغه کسان چې ایمان راوړل وتبعتهم ذریتهم بایمان الحق نارهم ذریتهم نو له حق چې راځي نو نسب التکار کوي بعض علماء وی روایت ابن عساکر ده ابن عمر سیدنا چې الا نسب و سحر مستثنا ده او بعض علماء نسب د مومنین هم وی دا لا انصاب بین الكفار یوم ایزن سفیدہ بنا کئی ولا يتساءلون احد بدا احد نے پختن نہ کئی آریو با پختل زان بانی مصروف ہوئی چاہ بارک و پختن نہیں چاہ پنائی سحال لے ومن ثقلت موازینو میزان دا حسناتو فاولئک هم المفلحون ومن خطت موازینو موازین دا حسناتو فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون بشارت تفصیلی تلفح وزویبان وجوههم مخونه د النار اورا او د لمبی د اور با مخونه دی وحی او دی و پدی اور کې کالحون غنج مخین شنی سترګي او ټول مخونه غنج مخ بوي وله بشلی تعلم تکون آیاتی اینو آیتنا زما تطلع چلستینو علیکم پتا سبل کیو پس وہی تاسی بہا پاگے تو کذبون چیز برد دروغ بمرتکو دی بورتوائی جہنم ربنا غلبت علینا شقوتنا غلب کرو تم بدبختی زمونگا لح مخصوص کی من بدبخت پیداو ومونگا قومن دوالینا گمراہ اے رب زمون آخرجنا وباسی من عزی اورنا فإن عدنا کبیا من عادو کلو کفرتن فإننا ظالمون لانفسنا دا به مالک د جهنم ته وای تراشه مونږ شورا لرو چا و تراشی وسه خبره ده وی مونږ د شورا کړي چې مونږ خدای تعالی ول دنیا ته بوجي مونږ بیا چې کوم نه نو بالکل کزدا چې وکړو مونږ ظالمان یو او یا ودا ورته وای چې خدای ته وای چې په مونږ مرګ راوړي
هغه به تنلال شي زر کاله به ته ناراضي زر کاله به منتظر چې اوس برازي سبا زر کاله بعد به تراشي خالق راولې ګلم چې خسو فيها ولا تكلمون قالوا خو تعالی ورته ویانی فرشتہ دای په واسطه اخسو فيها کور شي پر جهنم کې خور او ذلیل شي خس هغه لفظ دی په معنا د بعد راځي او صغارت راځي چې سړی سپیته وایي کور شا دا صغارت ان سپک شي تاسو په دې ور کې او کور شي ولا تکلمونی مغوی ما سره ما خبرې مکوئ دا امرانه مغوي چې موږ بس انه وذا جهنم چې دلته جهنم ترال لري څه ګناه او دنیا کې څه چلو انه یقینا شان داو کان فریقنا وودل من عبادی دخاص بندگان زمان یقولون چې دعا وکولا ویل وی چې ربنا آمنا فاغفر لنا وبقنا تغنا زمون وارحمنا رحمك بمونغا او تخیر رحمین ذاتی پستا سے نیولو اغی سخریہ تو مسخرو سرا دی انداز پوری مسخری مر پوری کڑے حتان سو تر دی چی یاد وی استدی مسخرو تاسنا ذکری ذکر زمان اوی تاس منہم دی ذاکرینو او دی دعا کرن کو پسی تدحکونا چی خندل وما خواہ تعالی و جہنمیانو توی تاسو دسو چی دعا او دی ذاکرینو پسیم خندلیو تاسو نو گریوان کې سرکټ کې چې ډاډه لسوک دا چې دا دعا او ذکر والا پورې خان دي دا يهوديان دي دا نصرانيان دي او کدا څه ډله بل مشتري چې خان دي نو ځکه مې ترا واستي اني جزيتهم اليوم غور يقولون ربنا دا دعا به کوي تاسو په خندل ورپسې یقینا ذکر توحید او طاعت او عام اذکار ته شامل یقینا ذکر جزيتهم اليوم بدلن ورکړه د مومنانو دعا کوونکو ذاکرینو ته نن ورځ جنت بما صبروا په سبب د صبر دوی په طاعات او په تکالیف استاس انهم هم الفائزون او دا بدلن ورکړه چې یقینا دي دی فائزین دی بالجنه قال رب کریم ورتوای په دغه ورځ قال الله لهم كم لبثتم في الارض في القبور عدد سنین شمار د کلونو دی ورتوای لبثنا یوما بعد یوم فاسأل العادین پختنو کا دشمار کون کنا حفظ ملائک ملک الموت و اعوان غین پختنو کا قال رب کریم ورتوای ان لبثتم رنو ترکڑ تاسو اللہ قلیلا مگر دیر لگا یعنی دا آخرت پر نسبت تاسو دنیا کے کدیر وقتم دے خدا قلیل دے لو انکم کنتم تعلمونا کچری وے چتاسو پیجندے حقارت دا دنیا ندا دیر قلیلو افا حسبتنو گمان کوئی دے انما خلقناکم چې یقینا من تاسو پیدا کړی عبس امر نه بدرته نه کو ثواب عذاب بنوي پرچد امتحان بنوي دا ګمان کو او دا ګمان کوي چې انکم الینا لا ترجعون واپس بنشي دا مکوي فتعال الله الملك الحق ارتفع عن الولد والشريك الله چې بادشاہ دی حق دی لا اله الا هو رب العرش الكريم دا نتیجه ده من يدعو يعبد مع الله الا اخر لا برهان لها نشت دلیل دلر پاغوانی دا سی الہ چی لا برهان له به نچا چی یدعو مع اللہ الہ آخر لا برهان له به دا صفت دا الہ آخر دا پارا دا نکر را لالنا فی الجنس دے برهان اسم لہوی خبر دے دا جملہ صفت دا پارا من حیثوی نکر دا الہ آخر دا پارا صفت من یعبد مع اللہ الہ آخر اس الہ آخر چلا برهان له به فانما حساب عند ربهم دا جزاء صد مصد خبر لكمن موصولی دے او مبتدا موصول بفعل متضمن لمعنى الشرط يصح بخلفاء في الخبر دا جزاء صد مصد خبر فانما حساب عند ربهم یقینا حساب وعذاب در پنیز درب دبان دے فی الاخرہ انما یقینا شاندار لا يفلح فلاح النبي موجب اورنا الكافرين کافرون وقل وَيَا محبوب رب اغفر بخنوك مات ورحم رحمك وانت خير الراحمين تغور الرحم کریم کو نہیں تعلیم دعا سو آخر کی اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. سورة نور وجہ د تسمیه په آیت نمبر 15 کې بیان دا چې الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. ترتیب عثمانی د سورۃ سلریشتم دی او ترتیب نزولی یو سلو دویم نازل دی رسط دا سورۃ حشر. کلماتی 1440 دی او حروف 15980. ربط دما سبق سردار چې په سورۃ المؤمنین کې یول صفات د مؤمنانو په دوا ځای کې چې رکوع نمبر اول کې 6 صفات او هغه بعد ثانیا اعاده د 7 صفات. نو دې صورت کې بیان د صفات او قبیحو دي چې مؤمن به د هغه نظام ساتي چې من جمله د هغه قذفونه او زنارا او بدون الاستئذان دخول بیوتو دا خپلوانو تا او داشان ترک عادت دا رسول اللہ مبارک وغیرہ. نو هر کله چې سړی د صفاتو قبیحو نه ځان پاک کی او په صفاتو حسنو باندې متلبس شي نو ایمان کمال ته ورسي. خلاصه د سورتینو د مؤمنون او د نور دا شوا چې هغه اشیاء چې دلته ممنوع دي دا غینه بزام ساتي او هغه صفات چې په سورت مؤمنون کې مؤمن ته ثابت دي هغه به له معلم انجام بیانوي. یا دویمه طریقه د رب د درې سورو دا ده چې سورت مؤمنون نه وړاندې سورت حج ده. هغه صفات ذمیمه د مشرکین دي او په سورۃ المؤمنین کې صفات حسنه د مؤمنین لري او په سورۃ النور کې اوصاف ذمیمه د منافقین لري چې دا غي بعضی جماعتونو په اړه باندې رد. دا سورۃ خلاصه د سورۃ چې کنده صد باب الفحشاء د زنا د دروازې بندول. نو اولا د زنا دروازې چې بندېږي په حدودو باندې امارت اسلامی د خوانو چې کله قضا کې قانون دی چې زناکار سړی او ښځه به په درو باندې وهلی شي. دا د سد باب الفحشاء لپاره بهترینه طریقه ده. دروازه د باب الفحشاء چې بندېږي اول لارې نفاذ الحدود حد به جاری کې. آیت نمبر 2 کې براغه ذکر راشي. دویم به تضمین بیان شي د زانی او د مشرک چې نکاح د دې سره باندې کوي مگر زانی به کوي. د دې لپاره چې خلکو نفرت پیدا شي او پاک خلق دی طرف ته التجا ونه کی. البته دومره سوچ بکئی چې په پاک خزبانې سوک تورو نه تپي چا په پاک خزبانې تورو تپنو اتیا دوری وهي حد قذب بیان شي. او هغه خاوندان چې په خپل بیان باندې تور تپي راغی ته مسله د لعان بیان شي چې گواهان ملري لعان به وشي جدای براشي. والذین یرمون ازواجهم لم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات. داغین بعد به واقعا د بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چې پاغه باندې منافقینو تهمت تړلو
یا تهمت کې چې چا زبان درازي کړی و هغه کسان په حد قذف باندې اتیا دوري وهله شول. دا بالفعل قضا د نبی علیہ السلام دا د امارت اسلامی لپاره یو قانون دی او یو بالفعل نفاذ دی. نو قانون په آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 کې بیان دی چې فجلدوهم 80 جلدا. خو بیا د دې قانون نفاذ په واقعي د بی عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سره په امارت اسلامی دا دور کې نفاذ د قانون شوی. داغین بعد با نصد باب الوحشا دا پارا دیر سیزنو دیا با ذکر کی لکا خاندانو سڑو تا پکار دی نارینو تا چه آغی خپل نظرون آزمکی توگر دوئی دیلی بار بار پبق استرگو خزتا نگوری کورتا گوری زرکی بای مین راشی محبت او داغین بعد مکنور نارواو کی اختشی دا فحشا دروازه و بندنش زنانو توائی چه تاسو بم سلو تا گورینا نظر نتیت کئی بل زنانو توائی چه تاسو خپل بورقی یا خپل ٹکری پس نورات آگئی زنانو تا بداوائی چه تاسو بپخپو کی چکلا دا زینت والی یا شرنگانی چولی وی پزمک درزمور کوي چې بیا دا بعض خلکو زونه تاسو ترتاوي یعنی راشم را قوانین کورم ته چې دنه کېږي استیزان او اجازه غواړي هغه احکامات باش نو دا ټول احکام چې د صورت کې بیانېږي دا صد باب الفحشاء د زنا د دروازې بندول. اصلي مقصود چې دا دی چې زنا نه ځان بچي. دا نور بعضی سیزونو چې منعشوی دی چاکور تا بی اجازت مز او خزو تا مگور او خزو بسڑی تا نگوری فلان و فلان و فلان و سطر دا دین بغیر دا زنا دروازه بندی گینا دیر پارا دا سیزونو بنشی یو چینایی و چینایی چاپ واسطه دل تراوسته و دیر پختنی دیشن متعلق تولی مانا غدا پختنو اکڑا چې تاسو د مولیانو چې دا دین دومره سخت کړی دی او په زنانو ستر او پردې چولی دی او په سکولونو کې زنانو تعلیم ته نه پرېږدي آیا زمن د رسول الله مبارک کې دومره پابندي و په ښځو دا پښتنه دی چې نه وکړه هغه وخت کې دا و چې ښځې به جومات ته نه تلې او ښځې به مدرسې ته نه تلې او علم پسې ونه تلې که نه دا سختي تاسو راوستې نو ما غته دوه خبر وکړې ودا ما چې تاسو په چین کې په خازناګانې ډېرې که اوس ډېرې اوس ډېرې مې دا زنا تاسو په دین کې څنګه کار دی ډېر بیکاره کار ده پورې داسې غونجه کړه او سر یې وخوځو چې دا ډېر بیکاره کار مې خدا خو بیکاره کار دی پخوا کم او زیاته ده وجه دا وه چې پخواني خلک ښه صادق خلک زمان در رسول الله مبارک صادقینو پاک خلقو وغی جماعت تک بیبیان اتلی داوی غلط خیالات مراتلا اصلی مقصود مای منگا دین کے زنا منع دا او دا زنا واجز منگ دین کے ندا دا پا ہر دین کے منع دا و ہر دین کی او سڑے عاقل وینو زنا بڑا گنی وی آو میزتانا دا تپوس کن چستا خپل خزلا دا د یو بل چا سره ته وګوري په بدکارۍ باندې ستا ضمیر دا مني مګر چې سر یې وړاقوي چې دا خو به بیکاره کار ما بیا دا پوښتنه درنه کومه چې یوه ښځه ده د یو هلک سره چې دواړه بالغ دي غټ دي په سکول کې په یو بینچ باندې په یوه کرسۍ باندې 11 کاله یا 14 کاله کښېني ستا عقل دا مني چې دا دواړه به بچ پاتې شي وی دا خو بچ نه پاتې کېږي نو هغه زنا چې ستاسو دین کې بنده ده بغیر د دینه چې رسول نه جنتی باندې نشي راغینا احتراز ناراضي یاره استاسو د دین د علما چې دي دا ډېر پوه خلک دي ماته دا خلکو دي امیانو دا دین بل شان خوړلې دی کنه موږ خو داسې نه پوهېږو چې مسله داسې ده موږ وایو چې دا سره کم تنګ دین جوړ کړی وی زموږ زړه تنګ شي که داسې وایي تاسو علما دا زموږ خلکو ته دعوت ورکوئ نو ډېر خلک به ایمان راوړي مې اول ته ایمان راوړی وروسته بیا ګورم دعوت میں ورکو ویسے پڑے لگ سوچ کو میں سوچ کے ہوگا مگر میں نے غاڑا خلاصہ بہرحال
مقصد دا دی چې دا بعضې څیزونه نور چې دي دا سد دی بعد الفحشا دینه بغیر نه کېږي. اوس لکه مثلا دا شراب چې په موته حرام کړل دا لوی وجه دا چې دا یو مست نشه ده بیا دې فحشا کې تخته کېږي دا ځکه بند شو. زنانو ته مه ګوره که ګوري بیا اخته کېږي دې کار کې. ښځې سړي ته نه ګوري ګنې بیا دې کې اخته کېږي. ستر و پرده و حجابونه استیزان وغیره دا ټول سد باب الفحشا دپاره ذرایع دي. مقصود سد باب الفحشا دی چې هغې دروازه بنده شي. د هغې ته خو دوی قوانین رایستي دي. د دوی د قوانینو شریعت قانون ښه دی. دوی د دې دپاره څه جرم مقرر کړی دی چې په زبردستۍ باندې چا بدکاري یا څه کار وکړ نو دوی یو قانون لري یو جرم لري یو قید یو غیره یو شی ورکوي ورته. لکه په کلینټن باندې یا په بوش باندې چې کومه دعوه ښځې کړې وه نو لانجه جوړه ورته. نو دا دوی کوم بدکار دی. دوی یو قوانین لري د دې زنا د دروازې د بندولو لپاره خو دوی دا قانون بیکاره دی. زمونږ دا قانون باندې که عمل وشي طالبان یو څوک په درو والي که نه بیا چېرته دا کار چا کولی شو بیا نه کېږي. دا قوانین لا خپلول پکار. سورة انزلناها وفرضناها هذه سورتنا دا سورت دے یا فیما اوحینا الیکا پا آغا قرآن کریم کی چمونگتا توحی کو سورتن سورت دے اسی سورت انزلنا چنازل کرمونگ دے لرام وفرضنا اے فرضنا ما فیه من الحلال والحرام او فرض کری دی مونگا احکام چه پدی کری دا حلال و حرام داغی تبین یا فرضناها مانا بینا فیها من الحلال والحرام منتبین کردے وانزلنا من نازل کری پدی صورت کے آیات مینات آیتنا واضحا فامر پنہ سرا لکی تتذکرونا چپن واخلئی. اول قانون دازدکئی چکلم امارت اسلامی غاڑی چی نافذ شی او قانون خلقو منی نو بس حد نافذ کئی. الزانیتو زناکار خضا والزانی زناکار سڑین فدی شرچ دوارا باکری شیخ و شیخ و خانی محسین نوی فجلدو پسوائی کل واحد ہر یون دیونا یا تجلت سلدری وحائی ولا تاخذکم بهما رافت فی دین اللہ. ندا حکم دا پنیز دا جمهور باندے پنیز د جمهور باندې دالې چې هغه وخت کې دا باکر وي او کچرته شیخ او شیخ او خوی نو ترجمهما ਸੰساری کوي. نو جمهور دا وایي چې دا شیخ او شیخ او خوی د پاره ਸੰساری دل دی بدون جلد. او امام سعدینا او روایت د امام احمد نے مفسر نمشتا هغه وایي چې نه اغم پا زانیو زانی کی داخل دی هم باول دوری ورکے دا دوری نباد بے سنسارے. و جمهور علماء ہوئی چی سنساری دل رالل بے دا دوری حکم ختم دے بے دوری نشتے دا پا حق دا باکر کی. کدا چیشو چی یو محسن دے یو غیر محسن دے یو وعدہ والا دے یو غیر وعدہ والا کم چی دا وعدہ والا دے سنساری کے کم چی دا غیر وعدہ والا دے پا دوری وحا. کدا سی صورتو شو چی باکر دی لیکن بیمار دی. نو بیماری دو قسم دا یو بیمار چی امید ورکی دا شفاشتا یو دا سی بیماری دا چی بلکل مرض موت ترسیدلی دا کچرتا امید دا جوڑی دوی ہو دا با بندی کے ترغی پوری یا با زامن تیا خلی ترغی پوری چی دی جوڑ سی دا این بات بے پا درو وحی یو سنساری دل دی. محسن سڑے کے بیماروں نے سنسارے کا ذکر تا حکم نہ قتل لے چې حکم نہ قتل لے بس بیمار دے پہلے چیزر مرشی او یو دوری دی نو درو کے خو قتل نہ دراغلے اکثرن پا درو کے بچ کے دل دی یو نیم کسپ کے چتا مرشی نو دل تب احتیاط کے کچرتا بیمارو ضرب پا درو نو وحی انتظار بکے چلا جوش کتا انتظار ونو کے ودی وحا کی دیشی پلسم دراغ مرشی اخواسم بیمار دے انتظار بک کدا سے چې هغه د جوړېدو امکان نو دې کې به مذهبین دي. امام احمد امام مالک وایي رحمهم الله چې په درو به وایي پرې چې مرس. او امام شافعي امام ابو حنیفه رحمهم الله وایي چې نه بیا به څلوېښت ډکې سل ډکې راواخلي شمراخ
لکه ایوب علیہ السلام چې خپله بیبي والې وه سل ډکې به راواخلي او په داسې طریقه باندې به دی ورباندې ووایي چې دا هر ډکې د ده تنې ته ورسېږي. نو بیا به حیله جوړه کړي درې والو ته. ولې که ته یې په درو وهې هغه بیمار دی مري او مرګ نه دی راغلی په زنا کې، مرګ نه دی راغلی. نن سبا خو خبرې الټه دي. په باړه کې یو څو کسان نیولي یا رښتیا یا دروغ یا ګواهان په ثابت یا نه نفاذ شریعت هلته چېرته دي؟ گواهان کوم ځای کې؟ څلور گواهان به پیدا کې. زنا په مسله کې څلور گواهان دي، په درېیم کار نه کېږي. او څلور گواهان به داسې ګواهي ورکوي چې مونږه رؤیت وکړه په شان ته د سیل فی المکحله. مکحله کڅوړې ته وایي، سلسلې ته وایي. په دې انداز باندې ګواهي به کوي. هغې نه بعد به چې کوم دی بیا او گواه کې موږ د ګواهۍ شرایط وي. ناغه لالاګان قلقلا شاګان په کتاب و شهادت د بیو د اجاراتو د شفې د هدایت څه خبر دي؟ هغه خواران د کتاب و شهادت نه خبر نه دي. شاید صفات پیژني نه پای کې مفتي او قاضي شته دی بنې فای شریعت سره ولي خو بیا راوي نیولو ਸੰسار کولو سبا تا ਸੰسار نه بلکې په ماشینې ضربه کړو. سبا تا اخبار راخستی چې په باړه کې د پلانی تنظیم د اخوان نفاذ شریعت کې دا حد جاری شو. ادا جوحال لرچا چې زړستر ګړندې دي پنځریانو وابیان دا چې بل تیزیری ورکول لار نفاذ شریعت راغی. دا نفاذ شریعت دی چې زناکار سره خزر په ډزولي. دا خو شریعت تسپک کتل دي. د دین خو د انګریزي قانون لا خده پدې باندې که انګریزي دی وایي خو چې انګریزي دی کنه شریعت خو ورته نه وایي. تا خو انګریزي قانون نافذ کو وایي د شریعت قانون دی. د شریعت کې زناکار سړی ته قتل نه دی دوره ده. فقها دا وایي چې بیمار مې وه چې مړ نشي او کتا چرته منډ کړل چې محسنین دي د واده والادینو شریعت وایي ਸੰسار دی ډزې نه دي چې ماشین ورته ونیسه. ولې هغه وخت کې غسې نه و نیزه نه وه خو په هغې به یې ویشتلي وی که نو دا شریعت تسپک کتل دی د شریعت او خلکو سترګې ړندې دي. شرح صدر ختم دی. یو طرف ته ټوپۍ اعلان کړ ټوپۍ به په سره وایي. اخبارونو راواخیستل په باړه کې نفاذ شریعت راغی. دا نفاذ شریعت یوازې ټوپۍ وه. اده سره چې کوم بالکین ګرځېږي چې دا ګیري بونډۍ دي ګیري چټې والې دي هغه اصلاح ضرور وه که ټوپۍ ضرور وه. او بیا زما یو شاګرد دی په حجره کې امام و نو هغه چېرته پټکی په سر و او بیا د منګل باغ ډاکسن یې ورسېدې 12,000 روپۍ جریمه کړه. وی تا پټکی په سر کړی که بیا دپاره پټکي کې ګیر شو نو بیا به زیات جرم درنه وه. دا نفاذ شریعت چې ټوپۍ په خلکو په سر کړو په پټکي 12,000 جرم اخله. سترګې ړندې دي د باطن. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هغه زړه کې سترګې ړندې شوي دي. یعنی هر څوک په دې پوهېږي چې شریعت کم دی او کم نه دی. احنافو لپاره دلیل په دې کې چې کله سړی بیمار وي او داسې بیمار وي چې ښه کېدو امکان یې نه وي شمراخ به راخلې په جارو ډکو باندې به یې وهې. هغه 2 حدیثین دي چې مشکات هم ذکر کړي دي. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ته خلک راله ګواهي پیش شوی ورشي په دروي وهئ وی هغه دومره کمزورې دی چې دا پوستکی د اډوکي سره ټټ شوی دی غوښه نشته ورکوي که یوه دوره دیواله مړ کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي تاسو د جارو ډکې راواخلئ په یوې ضربې سره یې پرې ووهئ. نو دا حله د ایوب علیہ السلام چې بیبي سره یې کړې وه چې خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث هغه د هغه پورې خاص نه شوه زمونږ امت ته هم راپاتې ده. بیا به ورسره دا حیله کوي. امپیریان حیلې پورې خان دي خو دې مسله کې څه شی کوي. احنافو مذهب دا دی چې حیله به کوي چل به کوي ورسره. حیلې تر حیلې فرق دی. ولا تاخذکم بهما او دنو جنسی تاسو لره بهما. او دا مسله یاد کوي چې فجلدو کی چې کوم امر راغلی دی دا امر حکماو ته دی. ګورئ دا امر قاضیانو د امارت اسلامی ته دی. پدې کریمه باندې مفسرین او محققین فقها دا لیکي چې هر څوک نشي کولی چې ته پلار یو کور کې دی وخزه ګیره کړه تام دوره راخستې ورېږه نفاذ شریعت راولم. هر کو جاخل 15 غلبه په باړه کې راغونډېږي زم نفاذ شریعت راولم. دا امارت اسلامی غواړي. امارت اسلامی نه بعد چې کوم دی بیا قضا غواړي. هغه قضا نه بعد نفاذ د حدود دی. هر سړی په خپل کور کې نفاذ د حد نشي کولی. دا فجلدو ایها المؤمنین نه دی.
فجلدوا ایها القضاة، اے قاضیانو دا امارت اسلامی تاسو په درو وهي. دین وړاندې به انفاء شریعت او قانون اسلامی براغلی، امارت اسلامی وي په هغه کې بڑا قضا نافذيږي. هر څوک دا نشي. ندنی ستا صلی الله علیهما اے بے اقامت الحد علیہما، و اقامت د حدود کې پرې دوړو باندې ندنی ستا رأفت رقتن دلسوزی فی دین اللہ، اے فی تنفیذ حکم اللہ، پنفاذ د حکم اللہ کے پرے باندې ان کنتم تؤمنون کای چې ایمان لري بالله والیوم الاخر، کوم مومنان یې نو په دې مسله زړه مخ غوي. دې کې فائدہ ده. رقت او دلسوزی تاسو په تنفیذ د حکم الله کې نه نسی. وليشهد عذابهما، باید چې حاضر شي عذاب او وخت عذاب د زناکار سړي خذلرا طائفتن یودلا من المؤمنین، د مؤمنانو دام ضرور دا چې کله دا نفاذ کیږي یو جلسه دی جوړ شي، خلق دراغون کړي شي او په هغه محضر عام کې دې په درو وهل شي چې دا خبره خور شي. زکا دا حد چې دا د پار صد باب الفحشاء ده، او چې تا پټ پکور کې په جیل کې په درو باندې وال نو بیا خلک چرته یریږي. نو دا بخسر عام اعلان نن سبا ټي ویان دي سم پټیو به اعلان کې چټول رعایت خبر سے چپلانے فلانے راسی وحل. الزانی لا ينكح الا زانیا و مشرکا، مسئلہ فقہی قضیات مطالعہ کوي وخت کم نه کنا، ورنہ پدی زبانه کا تاسو تفسیری مظهری وګورئ غالبا 15 مسئلے نقل کړي د فقہ. نور بیا دې مسلو باندې فقها خپوي دا بیا غوي ته پرې دی چې ته و چې د آیت کې سمو مسئلے پرتی او زیاتره تاسو ته مطالعه کوي د فقہ حنفی لپاره د تفسیر مظهری مطالعه کوي. د خپل تفسیر دی او د کلک فقيه نحوی سلفی تحقیق شان نزول او اختلافی مواضع او بل فقهی جزئیات د تفسیر مظهری په شان چانه دي نقل کړي. د خپل بس دغه چې صوفی دیګا نه کله صوفی نه وي نو شاید چې د تخلق رئیس المفسرین ویلې فلا تصوف سره د خلق تضاد دی، مخالفت دی، ډېر عجیب تفسیری لیکل په احنافو کې. سپک ورته وګورئ دا چې چانی مطالعه کړي نو خلک د دې مخالفت کوي چې مطالعه کیو فقهي جزئیات د لو ګوري او د حدیث او تحقیق ګوري چې دا په حنفیت کې څومره تحقیق کوي نو بیا خپل کوي. جساسم خپل تفسیر دی خو لیکن موت هغه سړی په پوریږي نه دا لهجه سخت ده داغه او د ابن حمام د فتح قدیر نه هر کو جاخه لفظ نشي کولای، لهجه سخت ده. الزانی لا ينكح الا زانیه و مشرکا، زناکار سړی چې لا ينكح نه په پنیکا کې الا زانیه مگر زناکار خزا او مشرکه یا مشرکا، والزانی تو زناکار خزا لا ينكحها نو پنیکا کې دی لرا الا زانی مگر زناکار سړی او مشرک یا مشرک. وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم کړی شوی دی دا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. دا ای کریمه دا مشکلات قرآنیونه دي ځکه امت اجماع په دې باندې دا چې زناکار سره د غیر زانی نکاح کیږي، زناکار خزی سره نو او بل زناکار خزا چې کله مؤمن وي نو دې سره د مشرک نکاح نه کیږي. نو دې سمانه چې زانی لا ينكحها الا زان او مشرک، نو مشرک خدای سره نکاح نه کوي، مؤمن را اگر که فاسق را. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. نو دغه وجنا علماء کرام دلته متعدد تعویلات لري، اته تعویل علماء دلته کوي چې د آیت مقصد څه شی دی. یو تعویل پدې کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دی. عبد الله ابن عباس یې دلته انکحو په معنا د تزوجو باندې نه دی، دا نکاح په معنا لغوي دا چې په معنا د وقت سره ده. الزانی لا یتئو الا زانیه او مشرکا والزانیة لا ينكحها لا يتئوها الا زان او مشرکون. خلاصه دا
دا آیت مقصد دا دی چې پاکه ښځې ته زناکار سړی نشي نږدې کېدی او نه مشرک نږدې کېدی شي. دا چې زناکار او مشرک نږدې کېږي دا ښځه په خپله زانیه وي، دا بدکاره وي. آیت دا مقصد. دا تزویج مصطلح نه دی بلکې دا مراد تینا لغوی نکاح دا. او حرم ذالک کې ذالک ابن عباس سے تزویج ته نه راجع کوي، هغه ذالک راجع کوي زنا لرا. وحرم ذالک الزنا علی المؤمنین، دا زنا په مؤمنینو حرام شوی دا. تزویج د زانی نه، زنا په مؤمنینو حرام شوی دا. دویم تاویل د خطابی دی، هغه وایي چې دای کریمه شان نزول پورې مختص دی. عیناقال کافرا یو مشرکه وا په مکه معظمه کې حسینه وا او د زناکاری جنډۍ په کور درولې وا. دا به علاماتو کې څوک راځي مرادش دې ته زنات معلنات وي، راخکاره اعلان کوونکې وي. نو پدې کې مرصد ابن ابي مرصد د دغه نکاح اراده وکړه د دې زنانا. نبی علیہ السلام نے پختنه وکړه او خاموش شو. آیت ورتراغه چې زانی لا ينكح الا زانیه و مشرکا والزانیه لا ينكح الا زانیه و مشرکا. نو ته خو پاکي ته زناکار سره څنګه نکاح کې؟ نو حرم ذالک المؤمنین اذا مختص ده د مرصد ابن ابي مرصد او د عناقل کافری پوری چا مشرک زناکار وا دغه حرام دی د تزویج. درین کول داری چې دا خاص دی تر ام محذول پوری. ام محذوله کې شان نزول بازی وایي چې دا یو زناکار خزوا او چې د نکاح اراده ولرله په دې وجه آیت راغی. دا قول د عمرو بن عاص ته او د امام مجاهد. څلورم قول دا دی چې آیت خاص دی تر اهل صفه پوری. زاهدین او پاکان خلقو نو معنا دلته مناسبت ده. زنا الزانی لا ينكح الا زانیه او مومن تدا مناسب ندی چې دا داسې کارو کی نکاح صفه پاک خلق. دا قول ابن ابي صالح ده. پنځم قول حسن بصری سے ده، هغه مراد دلته زانینا زانی محدود ده. الزانی المحدود لا ينكح الا زانیه محدوده و مشرکا والزانیه المحدوده لا ينكح الا زاننا. شپږم قول هغه داري چې آیت محمول له علی الاغلب والاکثر. اکثرا زناکار چې نکاح کوي د زانی سره کوي او د زناکار سره چې نکاح کوي د زانی کوي. نو دا او هغه آیت به یو معنا شي چې الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. پاک خځې پاکو سړو ته دي، پاک سړي پاکو ښځو ته دي، او غلط خځې غلطو سړو ته دي او غلط سړي غلطو ښځو ته دي. نه غالبا او اکثرا اکثر دا سره د خدای تقدیر فیصله داسې ده چې کله یو سړی خپل زنا کړی و نو بیبي ورته زناکار برابرېږي. که 15 ځل زنا کړی د بیبي 15 ځل کړی، که 2 ځل کړی د بیبي 2 ځل کړی. دا داسې اغلبا اکثرا جوړ داسې ده. نو زانی غالبا لا ينكح الا زانیه. دا شپږم قول دی. اوم قول دار چې الزانی من اهل الكتاب المعلن به لا يتزوج الا زانیه من ولائد اهل الكتاب. والزانیه من ولائد مشرکی العرب لا ينكحها الا زان او مشرک من مشرکی العرب. وحرم ذلك التزويج تزويج ولائد اهل الكتاب وولائد احرار المشركين على المؤمنين. دا قول امام شافعی سے خپل مذهب ته ترجیح ورکړي. وایي مقصد دا دی چې د اهل کتاب وینځي چې کله تاسو سره وسد اصلي وي نو د وینځي نکاح چې د مؤمنانو حرام ده. وایي ځکه دا وینځي غالب اوقاتو کې داسې چې دا زناکاری وي. اتم تاویل چې دا قول راجح دی وعليه اکثر العلماء. علامه قرطبي وایي چې انها منسوخه دی، کلمه منسوخ ده
آیت نمبر 2 د سورۃ نور باندې چرست را روان دی چون کې حل ایاما منکم پنیکا واخلی هغه جنکې چې خاوندان نه لري پیغلي جنکې منکم تاسو نه را پنیکا واخ یا دا پنیکا ورکې نور تا نه پرېږدي. دا قول دا عبد الله بن عمر ابو جعفر النحاس وعليه اکثر العلماء بس دا دوه کلی تعویلونه شیو دا چې دا محمول چې په حالت اغلبیت سری سره غالب اوقاتو کې زانی لا يتزوجوا الا بزانیه او وحرم ذلك على المؤمنين ذلك الزنا على المؤمنين صاحب التسهيل دا وایي او یادا چې دا منسوخ دی پایت دون کې حلایا ما منکم سرا یعنی دا مطلب تنا علماء نه دی اخسته چې ګنه حرم ذلك التزويج المؤمنين ولی دی کی تکلیف به مالا یطاق راضی پدې کې تکلیف به مالا یطاق راضی کچرته مسله د دین مونږ دا جوړ کړو آیت نا چې زناکار سره نکاح کول په مؤمنینو حرام شوی دی نو دا تحقیق به څوک کوي قبل التزویج چاته پته لګي چې دا زې اراده د نکاح لرم دا پاکه ده کنه پاکه ده دې کې تکلیف به مالا اطاعت راځي د اچھا دا وس نشته دې کې پاکه خزه چرته لټه ته ودا چاته پته لګي دا خو بیا ورستو پته ده ته ولګي او نه لګي دا غیم څه ته کوم نشتا ځکه نو اصلا مقصود په دې مقام کې جداراغه د زنا یعنی د فحشا سبب دی چې د خلکو نفرت ته پیدا شي چې د داسې خزو سره چې زناکاری وي مناسب نه دي چې او پاک سره نکاح وکړي. اوس ګوره اوس پوهچ په بیانو تورم نه تا پي نن سبا دا تور نه ډیر زیات کجنې دروازه کې ودرې دا یره د فلاني لور خزانه دا ولی دې دروازه کې ودرېږي نو دا سړی دا تاسو چې طالبان یو دا ځان ته پاکم وایي سر نه مقام پوری څومره خزو ته ګوري نو که سړی مامور دی که خزی مامور دی په دې باندې چې یغضضن من ابصارهن نظرونه ټیټ کوي پټ کوي نظرونه نو خو سړی مامور دی په دې چې یغض من ابصارهن نظرونه ټیټ ساتي نو هغه سړی چې په خپل سلو خزو ته ګوري که خزی یو سړی ته وکتل نو به خزی ته د بدای نسبت کوي نو دا ډېر لوی جرم دی اکبر الکبائر قذف د محسنین لري د لوی نه غټه ګناه چې کوم دا حدیث مبارک کې راځي په پاکه خزه تور تکلی صحیح گواہ چې در سره نو یا خپل رؤیت نو یا علمی یقین درته نو چا په لور بغلط ګمان نه کوي چا په بیانو بغلط ګمان نه کوي دا ډېر لوی جرم دی. حدیث مبارک کې راځي چې چا په پاکه خزه تور وته دا تور دی ډیر تاسو به اورئ ارتلانی خزانه دا وری خلق دسی وینو تحقیق نشته دی پاغي او د زنا تور لګي افلانی خبرداسته دی معلومات ورته نه دا خبره افواهات خوري او دا خبر سپک غني معمولی غني عند الله عظیم رب کریم د خدای په نظر لوی غټه خبر ده دا تور مت په نبی علیہ السلام فرمایي ک په یو خزه باندې چا تور او تپ او غکار په خزه کې نو دی بی کې او تا په او تپ یهدم عمل 100 سنه قذف د محسنین چې د سلو کالو قبول شوی عبادت بربادي سل کال د عمر نه دی ټول 50 پېتو تر رسیدا امتیانو زمون اکثر او چې سل کال د قبول شوی عبادت په یو قذف د محسنین باندې تباہ برباد شو ختم شو دا کار پر خزو کوم ډیر زیات دی دین چې خپل دي کی خپل غزین ورته کینی پتاوی تورا چې برد چې ځان تکيري هدا چې راکاږي دی وخت دی غیبت ته بده غاړي صح غیبت کوي نو اعلی د غیبتونو د دوی دار چې په پردو خزو کې راګيږي فلاني خزا داسې ده فلاني داسې تحقیق نه ور سره دا قذف ته محسنین او دا د سلو کال قبول شوی عبادت بربادي باری تعالی بارک احکام نازلای والذین یرمون المحصنات اوا کسان چې ویلي پاک خزین په تهمت سره یعنی قذف په وای مراد د محصناتنا اصلي مسلمات العفائف پاکی ولی پس شبانی بالفریه ثم لم یاتوا بغیرات لنی کړي بیا اربعه شهدا فسلورو غوان سرا چې سلور والا با اصل وی عدل بی مسلمین وی ندغا قذف چتوره تپل فجل دو هم او هیدل 80 جلدتن اتیا دوری ولا تقبلوا او مقبل ویلهم دیر پار شهادت نبدا
ګوره ما مخکې ویل چې دا بعضې امرونه چې دي دا قضاتو ته دي، ګوره دا چاته نه وي. هلته مونږ ویلي چې اطیعوا الله واطیعوا الامر منکم ان تنازعتم فی شیء، دلته خطاب مجتهدینو ته دی. وی دا نو څنګه ولې مؤمن ته نه دی؟ خو عام خلک نشي کولی دا کار. دلته خطاب راغلی فجلدو، خدا ته نشي کولی، دا به قاضیان کوي. او بیا وی لا تقبلوا مقبلوی دوی دپاره شهادتن ابدا، گواهی هېڅکله. نو گواهی ته قبلوی که قاضي قبلوي؟ گواهی قبلول ستا کسان چې رجوع وکړه توبه یې ویستا. من بعد ذلك ورسل دې دروغ ویلنا واصلحوا صالحا کامل خپلا فإن الله غفور رحیم، یقینا بای تعالی بخون کې رحیم ذات دی. دو اختلافی مسئلے دلتا مذہبی دی. یو دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ وائی چې دا حدود چې دی دا مسترات دی مکفرات نه دی. مسترات دی مکفرات نه دی، یعنی دا پردہ اچي دا حد نه بعد هغه ګناهګار ته د دې ګناه پیغور مور کاوه. خدای رجینا کدی ګناهګار توبه وسته خدا گنی په حد نه رجی. یو دلیل د امام سے په السارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا، اغل طور پسې وی فإن تابا توبه وستا عمل خلق بار تعالی غفور رحیم. نو کچرته دا حد په خپل مکفر وینو دا غینه بعد د توبه ضرورت نه وو. دویم دلیل ورته دا دی چې فجلدوهم 80 جلده الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحیم. دین بعد توبه ته څه ضرورت وکړه مکفر وې. خدا دلیل لري خبر دی چې بدرو دی واه او به توبه وستا بیا ورته فاسق نو آیا، خدای بخون کې دی رحیم ذات دی. توبه نه بعد ورته ګناه معاف کی، نیواز په حد نه معاف کیږي بلکې سره د توبه به معاف کیږي. دویم اختلاف دلته دا دی چې دا الا الذين تابوا من بعد ذلك استثناء د چانه دا ما سبق کې درې فعل دي. فجلدهم 80 جلدا یو، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا دویم، واولئک هم الفاسقون دریم. دلته دا الا الذين تابوا دا استثناء د چانه دا. امام شافعی رحمت الله علیه دا استثناء من الکل، دا استثناء من الکل دا. هغه وی په درو باندې وهي مگر هغه چې توبه وستانو په درو مو وهي. گواہی مقبلوي مگر هغه چې توبه وستانو گواہی قبول کوي. دا فاسقان دي مگر هغه چې توبه وستانو فاسق ورته موای. وای دا استثناء من الکل. او استثناء څه شي کوي؟ استثناء د نفي نه ایجاب دی او د ایجاب نه نفي دی. فجلدوا ایجاب دی الا الذي نفش، لا تقبلوا نفدا الا الذي جاب، اولئک هم الفاسقون ایجاب دی الذين بیا نفش. استثناء عکس راولي. نو دا مقصد دا شو چې گواهان ور باندې پیشن شو په حد قذف کې، خو چې دې راغې توبه وېست چې بیا به زدا کار نکوم نو دورې باندې موهي. د امام شعبی دا قول د جمهور امامانو خلاف دی. ګوري ځکه چې دا اوسه پورې د حد تحقیق نه دی کړی چې دا حد وای چاته. حد خو یم دې ته چې هغه مدفوع عند الناس نه وي. حد چاته وي چې مدفوع عند الناس نه وي. کله چې حد گواہی وشو د حد په مسله کې لکه لاس کټ کول دي، په درو باندې وال دي، سنگساری دل دي، په دې صورو کې بیا توبه کار نه کوي. تا نه چا شی پټ کته قاضي ته لاړې او ولته گواهان پیش شو دغلا او بیا هغه لاس کټ کېدو ستا په زړه خوښ شوی چې زه په معاف کوم. نبی علیہ السلام ته یو کس راغی ویلي فلانی باندې صادر پټ کړی دی، گواهان په پیش شو، ورا وړي لاس ته کټ کړی دی ورته سه ما معاف کړی دی، بس نه غواړم دا صادر ته نه خلاص مکټ کوي وي ته چې معاف کوي او څه خدای نه معاف کوي. دا حد دی، دا مرفوع عند الناس نه وي. دا خبره چې فجلدوا 80 جلد الذين تابوا د جمهور خلاف دی چې کله قضا کې گواہی پیش کړه دی بیا سلسل توبه وباسي بیا به ځل حد جاری کیږي، بیا توبه کار نه کوي. عند الله به کوي خو عند الناس نه کوي. دارنګ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، دوی ته بیا گواہی مقبلوي. نو دوی ته گواہی بدل ابدا پورې مقبلوي. شعبی سے بوئی الذین تابو کو توبہ ویستا بے گواہی قبلوي. دام د جمهور خلاف ته.
امام شافعی رحمت الله علیه د شعبی سره مرګره کیږي په دې دوه آیتونو کې دوه فعلونو کې اوی دا استثناء د لا تقبل لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون. نو معنا دا چې گواہی مقبل وای ک توبه وست گواہی قبول کوي فاسق ورته مو وای ک فاسق دې ک دوی وست فاسق نه دی وای دې دوه نه استثناء پر فجلدون استثناء نه دا وای. او دریم قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سعید ابن جبیر قاضی شریح ابراهیم النخعی مکحول عبد الرحمن ابن زید جابر ابن سمرہ حسن بصری محمد ابن سیرین سعید ابن مسیبہ او اکثر علماء جمهور دے اغدار چې په دې جنب وقفو کې اولئک هم الفاسقون نبا الا الذين تابوا استثناء کې دا جن وقف مقصد دا دی چې دا استثناء د فاسقون نه د لا تقبلون نه د فجلدون دا کتوبه ویستم په دوره به وਹੀ کتوبه ویستم د حد قذف والا چې وزل محدود شه ابد الابد پورې به ګور دا غوي نه قبليږي. څوک چې په حد قذف محدود شه کده به د وچ بزرگ شو کرامات مګوري غوي به نه قبليږي په قضا کې. دلیل ور باندې ابدا ده لا تقبلوا لهم شهادة ابدا پورې مقبلوي. ندلته په جم وقفو کې و اولئک هم الفاسقون خو هغه وخت پر به فاسق ورته وای چې توبه نه استلی ک توبه وسته به فاسق نه دی دا استثناء ده نه. فقاهت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقبول دی عند الامه. والذین یرمون ازواجهم او کسان خاو سره په خپل بیبي تورو ته اوس به مسله سوي نو په خپل بیبي چې چا تور وته په اوس دا د پردی بیبي د تورنا لگا امکان پکې د صدق زیات دی. پردی بیبي باندې تور خلق ډیر تر په دروغه باندې نو هغه ته خو بګوان پیش کېږي په درو دی والش خدا خپل بیبي خو خپل شرم دی کنه دا څوک زر نخ کارا کوي نو په خپل بیبي باندې پاسانه څوک دروغ نه وایي دلته دا قانون لگا سانک ولی زیات امکان د دې چې د صادق وي خو یقین خو نشته کنه نو چې یقین نشته حد خو په یقین باندې نافذيږي. نو اوس په خپل بیبي چې قاضي ته لاړه چې زما بیبي بدکاری کړی دا قاضي ورته وایي چې سلور گواهان راوالا خپل بیبي کې هم سلور گواهان پیش کړي ولی ډیر کرتے داسې مسلې شوې دي چې تربور لوري کړي او قصدن دا غواړي چې تربور خاندان بدنام کړي ډیر دا مسلې پیښې شوې دي چې تحقیق ولټول شي سنئ اسی بدنامي جوړي د دې خزینه تنګي باندې ورته ګوري چې ځان نه جدا کی دروغ ور باندې وایي امکان نه دروغ شتا نو سلور گواهان بورولي که سلور گواهان چرته نو پردې خزه کې چې سلور گواهان نو اته دوری به خوړي او په خپل بیبي چې د تورو ته په سلور گواهان دي کې پېښو خزه به چې کنده ਸੰسار کړي شي او که چرته سلور گواهان پېښ نشو نو په دې صورت کې بیا مسله د لعان من سرالا نو دا سړی براشي سلور قسمونه بوخري ولا اله الا الله سرا قسم بالله چې دا ما فلانی سره ولیدا او پنځم بلعنت وای کزه د کاذبین نه په مال د خدای تعالی لعنتی بیا به خود راشي سلور قسمونه بوخري چې دا کاذب دی دا کار مان نه کړي او پنځم کړه دوی د خدای لعنت دې په مای کدا کار وما کړی قاضي برا فاسيږي د دوالو نکاح او د جدا کی سره فسخ باش نکاح ختم شي کچرته د خزه قسمونه نه انکار او کغلا ور کراغلا ਸੰسار دي شي او کچرته د سړی د قسمونه نه انکار او کغلا ور کرالا فاتحه درو دی واله شي حد قضا دا مساله شو. والذین کسان يرمون ازواجهم چې ولي په بیبيان خپل په فری باندې قذف قربانی تړي حال دا چې نویدل شو دا گواهان په قول خپل الله پسو مگر ځان نه دی خپل گواهی خپل گواه نه لري فشهادت احد پس گواہی دا یو کس د اربع شهاداتنا څلور قسمونه دی بالله د خدای په ذات باندې څلور کرتی بوای چې بالله الذي لا اله الا هو چې انه یقینا ده په قول کې په ما باندې لمن الصادقین درشته وایم کو نه ده زرشتیا وایم. والخامسه پنځم کرتا یقول وای بده چې الله نت الله علی لعنت د خدای په د باندې
ددن تعبیر په غایب وکینه پما د لعنت د خدای ان کنتم من الکاذبین ويدرؤ او قاضی بدفقی عنها یدرؤ غایب صيغه څوک بدفقی قاضی حاکم بدفقی عن حاضر خزن العذاب عذاب درجم پدې شرط ان تشهد قسمون خرید اخذ اربع شهادات صلور قسمون بالله د خدای په ذات الله الذي لا اله الا هو انه لمن الكاذبين لا خاون خما خد دروغ وان كن والخامسه پنځم کرت هواي بدا سي چن غضب الله ان غضب الله یقینا غضب د خدای تعالی دی علیا یعنی علی پما ان كان من الصادقين کدا خاوند رشتي وین کو نه پما د خدای غضب وی دا یو قسم په زید یو گواکارو کی او کاغم قسمونو خریلا قسمونو دومره کارو کو چې حد قذف نه پخلاص او د خځې قسمونو دومره کارو کو چې دا په د ਸੰسارې دون اخلاص شو جدا بشي ولولا فضل الله عليكم ورحمته کنه فضل احسان دخل تعالی پتا سو رحمت دخل تعالی پتا سو مولا عذبتم فی الدنیا خاما خواب معذب ګرځول شي وي په دې دنیا کې دا یستانی در تراوستا یا بل جزاء وباسا لولا فضل الله علیکم ورحمته لبین الکاذب منکما خاما خواب دروغ جن پتا سو کې واضح کړی شو څنګه بنی اسرائیلو کې بچی چا زناو کله سار به په دروازه لیکل شوی چې بیګای زنا کړي او تعالی سره خو دې خبرو څه سختی نشته ده خدا می در باندې فضل او احسان او کو د رسول الله مبارک رحمت ته ورته خاطر ده چې در باندې اسانی می راوستا تبیین د کاذب می درګونه کا دا خبر می دوه پرې خو رضان سره سترو پردې می در باندې واچولې وان الله یقینا تعالی تواب الرحیم توبہ قبل ان کے ذات دے خاوند حکمت دے پر ہر فیصلے کی حکمت ندی مسئلہ بیان شوا حد زناکار حد قذف دا بیان شو اصل بنیادی مسئلے غوی اس جزئی و مسئلہ من استرال زمان دا صحابوں کی چی بی بی عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ بانی تور تپلیشا آغا قانون اس پدوی نافذیگی چاچے تور تپلیو آغای قذف کلشو حد قذف بانی آتیا دوری وحلیش واقعہ دا سوا په غزوه مریسع کې چې دا مسما ده په غزوه بني مختلق باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عادت ده چې هر غزوه تبیو او بیوین کې قرع او پچوا چولا د چا بچ نمبر خطوي بوته خدمت په دې نمبر کې بی عائشہ صدیقہ رضی الله عنها وایي چې پچوا چولې شوزما نمبر خطو دا بیبي مبارک وایي چې ما د سرو زرو هار نه لرلو ما د یو بلی بیبینه د سرو زرو هار را قرض چې زه د محبوب سره سفر ته زم پرېده چې لږ زینت می برابرو وی دا پردې هار می په غاړه ولاړو غزوی نو واپس را روان واپس راځو د محبوب دا عادتو چې د قافلې نه مخکې بم سفر روانو چې خطر نه کمین چانه ولې نه او د قافلې نه رسته به خلک را روانو چې شان حمله را نشي یا کس اسباب په کمزې کې پاتې چراټولې کی نو شاه اړختا پاس ورکړې شو صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنہ مقرر شو صحابه کرام ستړي شو محبوب ته عرض کې چې ډېر ستړي یو دلته بدمو کوشکبو بدل ته خوبنيشتره سحر مونږ به څه شي کو ویدل تبود شو سبای وخت به پاسېګو او فلان ذکی او کوی ګدرشته ده سبای منځونه والته ورس فیصله پدې وشو شپه پلاره کې په ودشته کې رااله بی عائشہ صدیقہ رضی الله عنها وی دی وخت د حجاب ایتونو نازلو ما د پاره یو ډولۍ جوړه شوی و یو ځان ته اوخ مقررو او دوه یا درې صحابه کرام مقرر شوی چې بی عائشہ رضی الله عنها د ډولۍ کې کینی دا ډولۍ په اوخ باندې گدای چې کله بیا غلطه دریږي قافله به د اوخ نه کوزوي ویزلګ وختي پاسه د ملاله مسحرا ته چې لګ بهر ته او د سمات کم تیر دا سفر دی به مخ کرنای چرته با خپل حاجت پورا کوم وی چې لاړم عبر ته چرالم قافله تیار شوی روانيږي شپه در روانيږي چې سبای نون وبوته ورسي ما نوې هار ورک او هار پردې هارو نو چې به معنا به هار غواړي د خپل ځکه ولته دم خپل ته پیدا نک
بیماوی چې قضای حاجت ته تلې کې دې شل ته بدن غورځېدلې زه قضای حاجت ته لاړم هغه زی ته لاړم خپل هار لټوم دلته کم خادمین چې مقرر زما په ډولۍ باندې بیبي مبارکه قصه کې زه د غوښې نه ډېره سپکوم وی چې بس هغې دا ډولۍ اوچته کړه وی په هغې نیم غصه نه راځي ورته بیبي وایي هېڅ غصه مې زړه کې ورته نه راځي کنی په کار خدا و چې غصه مې زړه کې ورته راشي چې زه اوچته کړې نه یم او ډولۍ م روانه کړې ده وایي غصه مې ځکه نه راځي چې زما غوښه نه وه زه سپکوم په غوښه کې وی دې چې دا ډولۍ اوچته کړې دې ګمان کړی چې زه بیبي به ورکې ناستی اوخ باندې تشه ډولۍ روانه شو زه چې واپس رالم اتم ځای کې چې زما اوخ چور شوی و اوخ د لندې هار پروت و هار مې پیدا کړ خو قافله کې هېڅ څوک هم په میدان کې پاتې نه دي توره شپه د ځان ته پاتې شو بیبي حیرانه یم چې اوس څه وکړم لیوان د رندګانو خطرین دي ما وی چې د قافلې شاته به څوک را رواني دلته به څملمه هغه به راشي ورته به ووایم یا به مه وپېژني او ځان سره اوچته کړي بیبي وایي ما په ځان ټکری راخ کړ ګورم چې صفوان بن معطل رضی الله عنه را روان دی وی د حجاب نه وړاندې زه لیدلی وم د حجاب د ایتونو نه وړاندې زه لیدلی وم وی زه یې وپېژندم چې دا خو بیبي عایشه صدیقه ده بیبي دلته قسم خوري په دې واقعه کې وی چې زه پیدا شوی ما په زندګۍ کې دومره حیاناک انسان نه ولیدلی ځکه وایي د ما ته په خوله م ونه ویل چې بیبي په دې اوښ اس سوره شه وی دا اسی څملو زه په دې پوه شوم چې ما ته وایي چې سوره شه زه پې سوره شوم نو د اسواګي ونیوې روان شو په دې ټوله لار د ما نه پوښتنه ونه کړه چې ولې پاتې شوې هلته د سبۍ د مانځه ټیم و چې دوی ورورسېد عبدالله بن ابی بن سلول منافق دی غزا کې تللی و بس دې منافق ګنګوسي شروع کړه چې ودې کته چې بیبي عایشه صدیقه پاتې شوې وه په صفوان بن معطل رضی الله عنه د بیبي باندې هغه خپلې غلط ګمانونه وکړه بیبي زه خبره نه یم افوا خوره د پټه پټه ګنګوسې شروع دا ګنګوسې داسې چې مطلبي سړی مخې ته نه راځي او نه څوک خبره کوي بس دا چا خوله یې کولو شي واپس مدینه منورې ته رالو خدای لاره یا مدینه منوره کې چا امام الانبیاء خبر چې خلک داسې خبرې کوي ډېر خفه شو وی په ځان خبره نه یم خو کور ته چې رالم نمبر د نورو بیبیانو د امام الانبیاء علیه السلام به دا طریقه وه چې مسجد نه برادن نشه هر چا بیبي نمبر به چې و چې د هغې کوټې ته به ته یو ځل به زما د کوټې په دروازه کې ودرېده ما ته به سلام واچو بیا به یې وویل یا عایشتو یا حمیرا کیف انتی دا د رنګ نه سره وه حمیرا به ورته د مینې نه وې څنګه یې ما به ورته ویل چې ښه یم بیا به یې لاړه بلې بیبي کوټې ته به لاړه خو هر ځل به چې د مسجد نه راته یو ځل به ما ته وی چې کیف انتی وی چې دې سفر نه بیرته رالو نبي علیه السلام ما ته نه راځي او ما ته کیف انتی نه وایي ما سوچ کوم چې دې سفر کې ما نه څه غلطي شوې ده چې ما نه محبوب خفه شوی دی خو نه یم خبره د قصې نه وی مونږ په دغه وخت کې په کور کې لیټرینونه نه و جوړ کړي مونږ به د شپې بهر ته وتو زنانه مستح د صدیق اکبر رضی الله عنه د ترور زوی و د ده مور ده صدیق اکبر صاحب ترور ده دا به مونږ کر راتله خدمت به یې کول ویدار سره بهر ته لاړه په لاره چې بیرته راځو نو د بیبي را خپه په ټیکري کې ونښته وغورځېده د دې مستح مور وی د خولې نه وختل چې تعص مستح دې هلاک شي دا په دې کسانو کې مستح هم راغلی و د خولې نه هم دا خبره وتلې وه
دا بیبی دې سوچ کړه چې په پاکي بیبی باندې زما دې زوی تور ولې تپلې ده دې سوچ کې تلې رخپې ټکری کې ونه خطا ورزیدا فتا مستح ده هلاک شي. بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وی مورتوی چې مستحکم غویږي هغه د بدر صحابي دی او د بدر صحابه کرامو ته خدای تعالی ټول ګناهونه معاف کړي دي هغه ته د مغفوریت بشارت راغله. زه څه خبرم چې مستحما بارکه خبرې کړي وی بیا را روانې لري بیبي سوچ کې تلې ټکری کې خپلون خطب بیا وغورځیدا وی بیا وی تاسو مستح ده هلاک شي. ما ویل چې مستح ته خیره مکوا هغه د بدر صحابي دی وی چې دریم ځل پریوت او تاسو مستح ویل ما ورته خیره مکوا ویلې مور ما ته ویل ته څه خبره چې مستح ستا بارکه سوي نیمه شپه ده ما ورته چې سوي وی ته ولې په غزا کې د صفوان بن معطل سره رست راغلی نه وی یا خو ما نهار پاتې وای پسې ګرځیدم وی چې هر څه خو مدینه منوره کې تا پسې ډېرې خبرې شروع دي. بیبي وی ما دې مستح مور ته وی چې رسول الله مبارک دې خبر دی وی چې هغه خبر بس وی بیا پوه شوم چې دا ما کوټې ته نه راځي وو کیفانتی آواز راته نه کوي دا مسله را علمه شپه تیره شوه وی سخته سړه لرې ته په ما باندې رااله. سحر کې مې نبی علیہ السلام ته وویل چې که اجازه ته زه پلار کره لاړه شم وی نور کله به چې تلمه ما ته وی چې لاړه شه خو ډېرې شپې مه کوه وی دا ځلې ما ته داسې ونه ویل چې ډېرې شپې مه کوه ما ته وی زه لاړه شه وی رالمه مور ته کېناستم ما ورته وی چې داسې خبرې نه خبر شوی نو ته خبره یې وی چې او زه خبره وی ما وی چې زما پلارم خبر دی وی چې او زما پلار دې خبر دی. بیبي مه خفه کېږه ستا ډېرې بنې دي او د چا چې دومره بنې هغه پسې ډېره خبره کېږي. ما وی رسول الله مبارکم خبر دی وی چې هم خبر دی. وی لږ وخت تېر نه و چې امام الانبیاء علیه السلام زمون کور ته راغی وی زما پلار م راووخت او زما مور م کېنوله زه م راووخت او ما ته ویل چې عایشې رښتیا ووایه دا مسله څنګه وه وی ما دې مور ته وویل چې زما په ځای جواب ورکا وی مور مې وویل چې زه رسول الله مبارک ته دې باره کې څه نشم ویلی وی ما پلار ته ویل چې ته جواب ورکا وی پلار ته مې چې کتل هغه ژړل وی ما ورته دومره وویل که زه رښتیا ووایم تاسو مې دروغجنه ګڼئ که زه اوس دروغ ووایم چې ما داسې غلط کارونه کړي ټول به یې ومنئ خو زه به څه وکړم زه به هغه ووایم چې کوم یوسف علیه السلام ویلي چې فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. دا بیبي قصه کوي زه دومره ورخطا شوم چې بیا مې وروسته قرآن کریم مطالعه کړم دا خبره یعقوب علیه السلام کړې وه یوسف علیه السلام نه وه کړې و د ورخطایي نه زما د خولې نه ووته چې یوسف علیه السلام ویلي مې بس دې مجلس نه پاڅېدم په ژړا او یو تیزی مې جوړ کړی و ولته چوتره وه زما مور به پې لمونځ کوو مې هغې ته لاړم بس هلته خدای ته په سجده پرېوتم. محبوب په زړم بوج دی لاړه باد کور ته یې حضرت علي صاحب راوغوښته او صدیق اکبر صاحب هم راوغوښته ام ایمن رضی الله عنها هم راوغوښته. ام ایمن ته وایي ستا څه خیال دی په عایشې باندې هغه ورته وایي یا رسول الله دا جنۍ دا وړه دا عمر نه کله ناکله وړه واغېږي دومره فکر یې بیانوي چې دا بیا سر یې پټ کړي چیلې راشي هغه وړه ترې نه وخوري مونږ ډېر کرت دې پسې چې وړه وي وړه یې داسې پرېښي مونږ یې پسې پټوو دا جنۍ د دې نه
پاتې شوی. عمر فاروق صاحب راغی استاد څه خیر دی او مبارک خو عجیب انسان هو. یا رسول الله زه پر خیر ګمان کوم کله کې ذره د شر خطر وي نو خدای بستاونه پاک انسان ته نه ورکول. دغه په قول کې آیت راغی چې طیبات للطیبین او طیبون للطیبات رست را روان. حضرت علی سے مبارک تو استاد څه خیر لے هغه مبارک د محبوب د تسلی لپاره وویل چې تاسو ولې د مخفغان کوئ تاسو لپاره خو بیبیانې کمی نه دي او بس طلاق کې دالری کې بل بیبي بخدا تعالی درکې. دا خبره چې بیبي عائشہ صدیقہ تور سره چې حضرت علی سردا سی ویلي دا ورځ نه مرګه پورې بیا د حضرت علی صاحب سره ونه غږېده. ویده تبله خبره یاد نه چې په داسې سخت ټیم کې نبی اسلام ته دا وی چې دا طلاق هغه مقصد غلط نه وو خو د دې زړه دردېدل. رسول الله مبارک بار قلالت منبر کې ناس تقریر شروع وی تاسو کې څه خلق دي چې زما په بیبي تور تپلې ده او زه په خپل بیبي د خیر ګمان لرم څوک نشته چې ما د دې بدبخت نه خلاص کړي مرداري کړي. په دې کې د عبد الله بن ابي بن سلول چې د کومې قبيله او غالبا خزرجي و دی نو دا اوس د قبيله نه یو کس پاتې ده او ویل چې ما ته اجازه تو کوي زبدا سره 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 وک. د دې دوه قبيلو په خواني جنگونه تیر شوي نو د خزرج د قبيله سالکان پاتې ده یاو دا زمونږ د قبيله دی چې داسې تیز تیز پرازي کله ستاسو د قبيله دی به داسې نو ویلي په مسجد کې سره جنگ یو حتی کہ توری په یو بل لاوي استل شو. نبی علیہ السلام ورته خاموش شي بس کې نه انتقام ما خلق غدیش واپس کور تراغ ہدایتنا مستقل رکور آلا چې ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم دا چې دا درو جوړ کړی دا لوی جماعت د تاسو نه دا یو سړی نه دی اړیر کسان دي دی باندې د شر ګمان نو کوي دا خیر دی پدې کې د یو لوی حد نفاذ دی چې حد قذف. بیا نبی علیہ السلام دا رکوع ورول ځان سره یاد ایو عائشہ بیبی ته بی عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ته سجده پرتا و چې پیغمبر سره په بیبی باندې زیره او کچ بیبی پاک آیتونه راغلي مور ورله دا په سجده پرتا ده او جاری وراشد نبی علیہ السلام نه معافي وغواړه هغه ورته وایي زه نبی علیہ السلام نه معافي نه غواړم زه خپل خالق نه معافي غواړم. دما ته دا خبره وکړه چې تاسو څنګه چل کړی ولی داسې وي بل څوک داسې خبره وکړي لوی جرم دی. خدا بیبی پر رسول الله مبارک ناز لري او د ناز په صورت کې بعضی خبرې بی ادبی نه. په دې کسانو کې عبد الله ابن ابي بن سلول له او زید بن رفاعه له او مستح بن اساسه له ابن خالد ابي بکر صدیق او عباد بن عبد المطلب ده او یو خزه چې حمیعه بنت جحش الاسدیه ده او حسان بن ثابت الانصاری ده. حسان غنات خوان د نبی علیہ السلام هغه په دې کې اتیا دوری خورلې دي. دا اصلا دا کار چې دی لکه دلته چې رست راځي والذي تولى كبره منهم لهم عذاب عظیم دا عبد الله ابن ابي بن سلول او د نور د سنو ویلي د نور باندې دا گواہی پیش وا چې لکه مطلب حسان سیبم یو سړی راغی دوه کسان ویل چې د حسان سیبم دا څه خبره کړې ده چې دا خبره به عائشہ بیبي کې کنه به یعنی چې فقط د بل نه پرسان قدر کړو چې عائشہ بیبي کې بداکاری کنه به دومره چې کړو گواہی په پیش پاغیم حج جاری شو هغه په ګمان راغی کنه کښه کې په دې مسله کې نه ویلې بل نه پښتنه کوي
یعنی دې مسله کې چې څوک غږېدلي قدریون بس هغه په حد کړی شو او اصلا لوی جرم چې کړی عبد الله بن ابي بن سلول کړو چې والذي تولى كبره له عذاب عظیم ما په آخرت کې له عذاب غته ان الذين يقيمون هاك سنجاء چراتلی کې وې اف کې پدرو باندې عصبتن یو جماعت دې منکم استاسنا لا تحسبوه گمان مکوي پدې قذف د عائشې بیوانی شر لکم د شر تاسو د پاره بلکې دا خیر دې تاسو د پاره نفاذ د حد راغی لكل منهم داری او د پاره د کسانو مکتسبا جزاء مکتسبا جزاء د هغه چې د کړي اسم د ګنانا والذي هغر ذل تولى كبره چې مشری کړي دا د لوی د منهم د ډرینا یعنی اخذ كبره اشاع واعظم المقاله فيه پدې کې خبره غټه کړي دا او د دې واقداري دې خبرې کړي دا د پر عذاب عظیما فی الدنيا بالحد وفي الاخره بالنار لولا سمعتموه ظن المؤمنين ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا اس باغ وخت کې سمعتموه چې اورید تاسو دغه خبره دا عائشہ بیوی اور صفوان سے پمنز کی دا خبر موریدا محلا ظن المؤمنون ولگمانونک مومنان سرو مومنان خزو بانفسهم بامهاتهم پمن دخلوبان خیرن د خیرا مراد انفسنا مبدد نفس د چ موردا ولگمانونک نارین زنان مسلمانانو بامهاتهم خیرن دا خموروا امهات المؤمنین دی خپل مور ولی د خیر ګمانونه کا پکاردار چې په مور خو ګمان کړي یا مراد انفسنا خواتهم یا مراد انفسنا اهل دینهم وقالوا هذا افك مبين اي وهلا قالوا عطف ده پزون نه باندې ولی چې کله دا خبر تاسو وردا محلا قالوا ولد مؤمنانو زنانو نارینو او ویل چې هاذا افک مبین دا دروغ کار دی دا قذف دروغ کار دی دی ولون ویل دو تحدید شوخان ولم تمور د خیر ګمانونه کا ولم دې ته دروغ نه ویل هل لا جاءوا علی بعربات او ولی راتلون کدی قائلینو علی پدی قول خپل باندې بعربات شهدا پسلورو گوانو سرا فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فشرات لون کړدی پسلورو گواهانو پس دا کسان پنځ د خدای تعالی هم دې دروغ کې دي ولولا فضل الله كان احسان نباري تعالی پتا سو رحمتو فی الدنيا والآخرة لمسكم فيما فضتم في عذاب عظيم خاما فرسدل وبتا ست عذاب عظیم فيما پاغت کیا فتم فيه چغوټ شوی تاسو پاره کې فتمنا خدتم فيه جور کوشي بحثونه پکې جوړ کړي عذاب عظیم دا فاعل لمس شو هغه وخت عذاب عظیم پتا سراغله از تلقونو بالسنتکم چې یو تلبر اخستل تاسو دغه خبره په زبانونو تاسو باندې یو بل تم سره ورکوله یو د بل نم تلقی کوله تلقا ازدا کړي وای خستی یو بلم سره اخستلا یو به یو نه اخستو بل د بل نو خبره خریدا په دغه وخت په تاسو عذاب عظیم راغله خدا چرانه در باندې فضل الله او رحمت ته چې دی امت باندې عذاب ناراضی عام وتقولون تاسو بوایل بیا فایکم پخلو قلوبانی ما هغه لیس لکم بی علم جنو تاسو تپاغی بانی علم و حجتا فتحسبونه گمان کوي تاسو په دغه قذف د عائشې بی بانی حینن د آسان یعنی زمبن حینن د سپکی گناه حال دار دغه خبر عند الله عظیم پنځ د خدای تعالی عظیم دی په عقوبت لوی خبره هر قذف تاسو سپک غړي خدای لوی خبره ولولا استمعتموه اغه وخت تاسو اورید دغه قذف لرا نو هل قلتم ولمن ویل چې ما یکون لنا ندی مناسب او جایز مونږ لرا ان نتکلم بهذا چې مونږ خبر یو کو پدې درو سره داسې مونږ ویل او
کلم چې دا خبر اوریدنو هل قلتم سبحانك هذا بهتان عظیم ولم ونویل چې پاکی د تعالی را دا خو بهتان عظیم دی. سبحان دلته تعجبان نه تعجب خبر دا خو بهتان عظیم دی. یعظکم الله واعظ نصیحت کی تاسو ته باری تعالی مراد د واعظ نه منتها د واعظ د چمنه ده مفاد اے ینهاکم من کی تاسو خدای تعالی د دین ان تعودو چې عادو کې نمثلی مثل د دې خبره ته بدا ان کنتم مؤمنین کما مؤمنان چې دې ته عادو کوي تاسو من کی د دینا او بیان خدای تعالی تاسو په آیات بالامر والنهی والله علیم حکیم. یقینا ها کسان یحبون چاغی خو خیرا خبرن تشیع الفاحشتو چې خورشی دا فاحشه فی الذین آمنوا په مؤمنانو کې دوی لپاره عذاب علیم فی الدنیا بالجلد والحد والآخرة بالنار والله يعلم وانتم لا تعلمون. دا خلق پیجنی دا الذین یحبون الفاحشه تشیع الفاحشه دا پیجنی. ولولا فضل الله علیکم ورحمته لعذبتم فی الدنیا دا چې معذب نشي وجدار چې بان الله رؤوف الرحیم زیات مهربان دی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بویل چې ما ته نه سيزونه راکړې شوې دي چې دا یې بی بی تم نه ورکړې شوې. یو دا نزول جبريل بصورته حين عقدين کله چې زمانه کا تړلې کېدا نو جبريل علیہ السلام زما په شکل دنیا تراغلو. جبريل علیہ السلام اگر کله نارینو صحابو په شکل راغله خود زنانو په شکل ځان نه جوړي. عائشہ بی بی وای زما د نکاح پټیم کې جبريل علیہ السلام زما په شکل راغلو. دویمه دا چې زوجنی رسول الله بکرا سمر بی بیانی چې محبوب کړی دي نو صحیح به یوازې زوم چې باکرې په نکاح کړی ما بلدادا راسو په حجر حين توفى محبوب چې کله وفات کېده نو سر مبارک زما په غیږ کې پروتو. بلدار چې قبر فی بیتی قبر د محبوب عربی زما په کوټه کې جوړ شو. بلدار چې حفت الملائکه بیتی فرشتي چې کوم نه زما کوټه په وزرو کې نغاړي رحمت فرشتي زما کوټه نه تاودي. بلدادا کله چې په محبوب باندې وحی راتلا نو بیبیانې به کوټه کې نه پرې خو دی. جبريل علیہ السلام به بهر راغی اشارت به وکا محبوب به بیبیانو ته زی بار تلاړي شي وحی راغی. او دو بیبیانې دي یو بیبی خدیجه الکبرى د چا په کوټه کې ناستوا وحی نه باندې را اب کمره کې و جبريل علیہ السلام بدن راته. خو بیبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وی چې خدیجه بیبی په کوټه کې و وحی براتلا خو که خدیجه بیبی د نبی علیہ السلام سره په کټ کې په یو کمبل کې و بیا وحی نراتلا. لیکن زاغ بیبی ما چې کان الوحی ينزل علیه وانا معه فی لحافه زبد نبی علیہ السلام سره یو کمبل کې تاو ما خو چې وحی براتلا نو بیا هم نه باندې را بیا هغه حال کې بم جبرئیل علیہ السلام راته. بلدار چانبنت خلیفتی و صدیقه زد نبی علیہ السلام دا خصوصی خلیفہ صدیق سیب لریما. بلدار چه انزل عذری من السماء و بیبیانو چه طور و تپل شد دنیا قاضیانی صفا کئی زما صفائی دا اسمان نراغلی دا. بلدار لقد خلقت طیبتاً زپاک پیدا کرے شوی ما اند طیبین دا پاک انسان سرمی نصیب دے د پاک انسان سره می نصیب دی. بلدار چلاد لقد وعدت مغفرة ورزقا کریما ما ته په قران کریم کې د جنت وعده راکړې شوی دا. دا آیت به پیش کو دارست چر روان دی. آیت نمبر 25 تلار شي. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات
اولئک دغائش بیوسفوان سے مبرؤون مما یقولون پاک دی دا اغن چی داخل کی وائی دوی دا پار مغفرت و رزق کریم وما تا قرآن کریم کی دا دی وعدہ شویدہ ان الذين يحبون يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان دا طرق تزن شیطان اتباع مکوئی یولا تزن شیطان قذب بالمحسن دا ومن يتبع چاچ اتباع کرو طرق تزن شیطان بس یقینا دا شیطان امر کے بالفحشاء فقبح شرعی سرا والمنکر فقبح شرعا وعرفا سرا فحشانا مراد ذی حد گناہ منکرنا مراد غیر ذی حد گناہ یا فحشانا مراد اغا گناہ چه غلبه شهوت نوی منکرنا مراد اغا گناہ چه غلبه دا غضب نوی قتل وغیرہ یا فحشانا مراد حقا چه قبح شرعن وی منکرنا مراد حقا چه قبح شرعن وعرفا وی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو ما زکا نبو پاکشو منکم ستاسن من احد یوکس ابدا ابد لبدا پوری لازمی دیکھا من احد زائد دے دا من تاکید للنفی زائد شوی دے او احد فاعل دا زکا دے ولیکن اللہ لیکن خواہ تعالی یزکی پاکیا من یشاء چالا چید خوخی پتوبی سرا واللہ سمیع علیم صدیق اکبر سے چی خبر شا چی مستحم پدے کی شریک دے دا دیر غریبو صدیق سے بڑیر کو مکور سرکو بس قسم یو خړ چې د سره بیا زړو خېګناونه کم د زما په لور باندې تور تپلې دا آیت راغې چې ګورا خاوندان د فضل او د احسان او د مالدارۍ د قسمونو نخري چې موږ په نیکانو په دې خلکو باندې خیرات نکو ولا یاتلی د اعلان دا قسم دې نخري اول الفضل منکم خاوندان د مالدارۍ استاسینا یا خاوندان د بهترۍ والساعتی او خواندان دا پراخی دا مال دا دین ایو تو چور کی اولی القربا خواندان دا خپل ولی لرا او مساکین لرا مهاجرین لرا فی سبیل اللہ سشے ورطا ورکی دین دی قسم نخوری بلکی ورکی دی یعنی مانا اللہ یو تو چی نبی ورکی دا سی قسم دی نخوری ولیعفو دوی دی عفقین ولیسفحو ولیعفو عفو دی کئی ولیسفحو او در گزر دی کئی ولیعرضو الا تحبونا آیا تاسو نخو خوئی دا خبر یغفر اللہ لکم چی بخنو کی خود تعالی تاسو تا نو بلکہ خو خوئی لہذا پر صدقات و مغفرت تے او غتم خود بخنا کری دا واللہ غفور رحیم ان الذین یقینا کسان یرمون المحصنات چاغی پاک خزی اولی پا قذف سرا اغا پاک خزی الغافلات محسن مراد حرائر اصیلی واخلا چاغا غافلی رزنان و پاکی دی المومنات چی مومنی دی ندغا کسان لعنو فی الدنیا والآخرہ معذب گرزولیشی پا دنیا کی بالجلد والآخرت بالنار گورا دام دا امام سب دلیل دے کچرتا حد مکفر وین والآخرہ عذاب تا ضرورت نو نو که توبه و نباسی آخرت کم عذاب شتا ورتا ولهم عذاب عظیم یوم تشهد علیم السنتهم و ایدیهم ارجلهم بما كانوا یعملون فآغا ورد ورطا عذاب عظیم دی چی گوائی بکی پدوی باندی جدی ددی اللہ سنہ ریخ پی ددی فآغا سیکانو یعملون چی ودوی چی کولی پا دنیا کی فتاغا ورد بانی وفیهم اللہ ورد ورکی دیتا خود تعالی دینهم جزا ددی الحق حق جزا دی ويعلمون وضيب پوئی ان الله هو الحق المبين او سيچ ویل وغم حق الخبيثات للخبيثين خبيث كلمه دا خبيث رجال سرخایي نقذف خبيث كلمه د بیکار سړي دا وي والخبيثون او خبيث من الرجال والنساء للخبيثات دا خبیث اقوال و افعال تدین والطیبات او پاک قول و فعل دا طیبین سرخائی من الرجال والنساء او طیب من الرجال والنساء دا للطیبات من القول والفعل دا بعض مفسرین دا معنی آخری چه مراد کلمات الخبیثات تی
دویم تاویل دار چې دا دې سره ولګي الخبيثات وخبيث بیبیان زناکاری غالب اوقاتو کې دا خبيثین زانین سره وي او خبيث للخبيثات باقی بیبیان طیبین و طیبون للطیبات. عائشہ بی وای چې دا زما په تزکیه کې راغلی دی کما کې دا کار وینو طیب محمد عربی سره منسب نه کېده. اولئکا دا عائشہ بی صفوان سے مبرئون پاک دی او بیزار دی دارسن یقولون چې دا خلک وای دوی د پاره مغفرت و رزق کریم دا وګد رکوع او تصفید دی کې نازل شوا. اوس دینه بعد صد باب الفحشاء او صد باب التهمت. دا تهمت څنګه جوړي ارچا کوړه چې خلک زی افلانی کورته ترزوی راضی او فلانی کورته ترورزوی راضی او فلانی کور ستر نه کوي دادا کوي دا زناکار او فلان. نو دا قذف تور چې لګيږي دا وجه دینا چې ستر نه وي. نو دینه بعد بل ستر احکام راشي اجازه نه دي. دا باب ثانی دی آیت نمبر 15 پوری. دا عائشہ بیوی کوم واقعات چې وا دا باب ثانی او اوس باب ثالث دی.